یو کلیوالې جینۍ یو بدکار هلک سره څه وکړل. دا ټول تفصیل دا ویډیو به تاسو وګورئ چې دغه کلیوالې جینۍ خپله واقعه بیان کړې ده. نو مهرباني وکړئ موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. ډېره عجیبه افسوسناکه واقعه ده، ځکه چې د دې واقعې نه به تاسو ډېر څه زده کړئ او په داسې هلکانو باندې به افسوس وکړئ چې هغوی ولې جینکو سره داسې کارونه کوي. ویل کېږي چې یوه جینۍ چې د سکول نه را روانه وه او خپل کور ته تله، نو په لاره کې ورپسې یو هلک هم شاته شاته روان و. کله چې دغه جینۍ محسوس کړله او کور ته ورسېده چې ما پسې خو څوک را روان دي، نو دغه هلک یې ولیدو. دغه هلک یو خط د هغې د کور مخې ته وغورځولو او په مخه روان شو. کله چې دغه جینۍ دا خط ولیدو نو راغلله او خط یې اوچت کړ، کور ته ننوته. په کور کې په خپلو کارونو کې مصروفه شوله چې یو دم خیال یې راغی چې ما ته خو یو هلک یو خط راکړی دی. نو نیمه شپه وه او هغه خط یې چې په کوم ځای کې ایښی و هغه یې راواخیستو او کلاب یې کړو، یعنې خلاص یې کړو. په لوستو یې شروع کړه چې په هغې کې ډېرې زیاتې د مینې خبرې لیکلې وې چې ته زما خوښه یې او زه تا سره زندګي تېرول غواړم، ته زما ژوند دی، او داسې نور هم د مینې او داستان یې پکې لیکلی و او هغه ورته ویلي و چې ما سره تعلق جوړ کړه. کله چې دې جینۍ دا هر څه ولیدل، دا هر څه یې وکتل، نو دغه هلک ته یې په همدغه خط کې دوباره وویل چې ته لاړ شه، 40 ورځې لمونځ وکړه او په جمع سره لمونځ ادا کړه، د هغې نه پس بیا راشه، ته چې هر څه وایې زه به یې قبول کړم. کله چې دغه هلک بیا دوباره دغه خط ولوستو، یعنې دغه جینۍ ورته خط غورځولی و، چې هغه په همدې لار راتلو خط یې راوچت کړ. چې ولوستو نو ځان سره یې وویل چې دا خو ډېره اسانه خبره ده، زه به 40 ورځې لمونځ وکړم او بیا به مې دې جینۍ سره تعلق جوړ شي. خو کله چې دغه هلک 40 ورځې د جومات سره لمونځ وکړو، نو د هغه په زړه کې د الله پاک نه یو قسم ویره پیدا شوه چې ولې پردو ښځو سره او پردو زنانو سره تعلق جوړ کړي. نو د همدې د وجې بیا هلک توبه وویستله او هغه جینۍ ته یې وویل چې زما نه هر څه شوي دي، ما معاف کړه، ما ته د ټول حقیقت اندازه وشوه. جینۍ هم ورته همدغسې په دوباره خط کې ولیکل چې زما هم همدا مطلب و چې ته یو ښه سړی جوړ شې، نه دا چې د یو چا خور لور په لاره باندې روانه وي او ته د هغوی سره د ناروا کار کولو کوشش وکړې یا ورسره د یارانۍ کوشش کوې، نو دا ښه خبره نه ده. قدرمنو، تاسو څه نظر لرئ؟ خپل نظر راسره هم شریک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کول مو هېر نه شي. خوشحالي مو غواړم.